لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي چې یاره د دې په خپله ژبه کې د زده کړې غوښتو دپاره د پښتنو ترمنځ د زړونو تړون دپاره د پښتنو د پوښتنې دپاره د پښتنو ترمنځ د تړون دپاره پارلمان ته راتلو څه ضرورت دی. زما ډېر کارونه داسې دي چې هغه د پارلمان د لارې نه کېږي. ګورئ د زړونو تړون دپاره به زه په پارلمان ته نه څه کوم، زه به ما خو تاسو ته ووایي که نه چې مونږ خو دلته ګورو 2-3 زره خلک به راپاسي او ډېر کارونه به وکړي. زموږ په مشرانو پسې په لکونو خلک ولاړ دي، خو هغه وایي چې نه پارلمان ته مې واستوئ او بیا پارلمان ته هم تللي وي هلته هم ناست وي، خو بیا هم په پښتنه خاوره چې کوم بېعزتي روانه ده هغه خو د خبر نه دي په عوامو کې، خو او بیا پاتې چې د حلف پورته کړو او چوکو طرف ته لاړ شو، بیا به رانه هغه عوامي سوچ لري وي، بیا خو بس چل چوکۍ حاصلول دي، د وزارت حاصلول دي او بیا هغه سنبالول دي او بیا هغه بچ کول دي.